د خیبر ضلع په تحصیل لنډی کوتل جمرود او باړه سره سره په ملاګورو کې ضلعي انتظامیه او خلکو د پاک فوج سره د یووالي په لړ کې او بیګا د افغانستان له اړخه د پاکستاني آبادي علاقو باندې د ګولابارۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي په کوم کې چې مظاهرینو په لاسونو کې بینرې نیولې وې چې د پاک فوج په حق کې پینارې درج وې او دوی د پاک فوج په حق کې ناربازۍ هم کولې د ملاګورو په مربل چوک کې د ریټایر صوبیدار سبزلي ملک کفایت الله جماعت میر او دغسې د نورو مشرانو له اړخه هم همدغسې یوه ریلي وشوله 47 سال میهمان نوازیم دله درکړه 47 سالم دله میهمان نوازي درکړه مهرباني وکړه مونږ دشمن سره مه ودرېږ څه ټیم اسلامي جمهوریت پاکستان اعلان وکړي مونږ به ترې مخکې فورسز نه او دوی به رانه شاته وي ځکه چې مونږ فوج قیمتي دی او مونږ چې څومره فوج دی دا بهترین فوج دی په دغه مظاهرو کې شریکو مشرانو ویل چې مخکې هم د پاک فوج سره قرباني ورکړې او اوس هم په هر سخت وخت او د هر دشمن پر ضد د دوی سره اوږه په اوږه ولاړ یو. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.